السلام علیکم ګرانو کتونکو په ډیره مده پس د محترم برق سے خواته راغلی وو او نن چې دی نو تاسو لپاره مونږه چې کوم پروګرام وړاندې کوو هغه دی د پښتنو تاریخ مونږه بیان کړی برق صاحب پوره د مکمل دلایل سره هغه ډیر جامع او کوټلي دلایل دي خو هغه مونږ په لالونه چینل باندې ورکړی او په دې بل نوي چینل باندې د برق صاحب چونکې دغه پروګرامونه نشته نو یو خو مونږه کوشش دا کوو چې د پښتنو دا تاریخ چې دی برق صاحب ته خواست کوو چې د دې خلاصه نچوړ بیان کې په 2 منټه کې ځکه چې ډیر ملګري وایي چې برق صاحب دی د دې پروګرامونو د تاسو څومره کړي دي پښتنو دا تاریخ باندې نو د دې نچوړ بیان کې نو برق صاحب سلامونه او ملګري غواړي چې د پښتنو په تاریخ باندې کوم پروګرامونه مونږ کړي دي د هغې داسې یو خلاصه غوندې راته وړاندې کوي بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه خو بیانول ګران کار دی ځکه چې دا ډېر لوی تاریخ دی. تاریخ ډېر لوی موضوع دی. ځان له تاریخ یو ډېر لوی موضوع دی. د صدو واقعات دي، هغه دي، هغه راغلي دي، هغه لیکلي دي. خو اولنۍ خبره خو به زه د انسان په تاریخ باندې وکړم، مکمل تاریخ چې څه ته وایي. نو زما په خیال کې دا چې کوم تاریخ زموږ په لاس کې دی، دا چې نصابي تاریخ ورته موږ وایو، په کتابونو کې لیکلی دی، په دغه کې په پوهنتونونو کې ویلی شي، ډګرۍ پې باندې خلک اخلي او پی ایچ ډي وغیره پکې نه کوي. دا ټول تاریخ دروغ دی. اول خو دا تاریخ د مونږ به دا وایو چې دی د 15 یا 15% خلکو تاریخ دی، د انسانانو تاریخ نه دی. سکندر ذکر خو کېږي، د بابر ذکر خو کېږي، خو دا ذکر نه کېږي چې هغه کله را روان شو نو څومره خلک یې وژلي دي، څه ده سره و څه نورو سره څومره یې وژلي دي، او چې وژلي وه څوک د هغوی ذکر په انسو کې کېږي. دومره زره مړه شول او دومره زره ډوب شول او دومره زره وسوځېدل او دومره زره زخمیان شول که نه. نو مطلب اول خو انساني تاریخ ناقابل اعتبار دی. بیا د پښتنو تاریخ چې کوم دی نو دوی سره خو بله المیه شوې چې دا خو د ټولو نه زیات بې تعلیمه او بې سواده خلک ټول عمر یې په کوچیانۍ کې تېر کړی دی. علاقه یې داسې وه چې نن دلته سبا هلته، کله څاروي سره ولیکله څه کله څه، یعنې د کوچ په حالت کې، د کوچ په حالت کې تعلیم یا لیک لوست نه کېږي. نو چې لیک لوست نه دی شوی نو دی دغه پاتې شوي دي، جنګیالي خو پاتې شوي دي، خو لوست یې نه دي. او بیا چې کله تلي راغلي دي یو ځای بل ځای ته، نو ټولو قومونو سره یې پنجه راغلي ده، چا نه چا سره خو او هغه خلک لوستي وو، نو هغه چې څه لیکلي دي نو هغه د دوی خلاف لیکلي دي. یا به داسې ووایو چې د میدان بدل یې ترېنه په کاغذ کې اخیستی دی او د تورې بدل یې ترېنه په قلم اخیستی دی. نو د دنیا چې څه عیبونه وو هغه یې په پښتنو کې اچولي دي ان تر ننه پورې چې د اټک نه واوړې نو پښتون د غل او د بدماش نوم دی. د اټک نه چې واوړې نو پښتون بدماش دی، غل دی، سمګلر دی، دغه دی، اجرتي دی، وغیره دی وغیره دی. حالانکه دا خلک په ټولو قومونو کې شته. دا قتلونه هم هغه خوا هم کېږي، ډاکې هم کېږي، دغه هم کېږي، هخوا هم کېږي، خو ده سره قلم نشته. نو د قلم په څوکه باندې دی په شرمونو شرمولی دی. نو یو خو دا ده. بل د تاریخ چې 2 مشهورې نظریې دي، یوه دا ده چې پښتانه بني اسرائیل دي، بله دا چې پښتانه آریا دي. نو دې په باره کې خو ما دا ویلي و چې دا دواړه بې بنیاده نظریې دي. آریا خو د سره دغه نه دی. آریا هغه خلک دي چې زمیندار وو، کلیوال وو، دغه وو. لکه تاسو به لیدلی چې په پښتنو پسې ډېرې لطیفې دا خلک جوړوي، په سیکانو پسې 2 قومونو پسې ډېرې دي.
نو دا هغه خلک جوړوي چې په هغه کوم کمزوري وي څه ورته ویلی نه شي نو بیا لطیفې ورپسې جوړوي نو دغسې پښتنو غریبانانو پسې هم لطیفې جوړېدې نو بیا هغه وخت کسانو مولا نعمت الله نومې یو سړی مقرر کړو چې ته لاړ شه او کابل نه موږ له پښتنو څه شجره راوړه دلته دا هغه ته دا نه ویلي چې ته موږ له تاریخ راوړه یا تحقیق وکړه موږ له یوه مقدسه غونډې نظریه راوړه شجره هغه لاړو یو ټکی په تورات کې پیدا کو افغان او بلې په اسلامي تاریخ نه واغېستو بتان هغې پورې دا تومارونه وتړل حالانکې نه په تورات کې د افغان نوم نشته چرته هم نشته افغانان نومې سړی نشته نه آصف برخیا شته نه بل شته نه د سلیمان په کارکوړه د زارانو کې دا خلک وو خو بس یو هوایي خبره راغونډه کړې ده هغه مقصد یې دا و چې بني اسرائیل او بني اسماعیل دواړه یې پکې واچول مقدسه نظریه یې راوړه مشهوره شوه چې پښتانه بني اسرائیل دی او پښتانه دغلته چا هم خیالونه کړو چې بني اسرائیل یهود هم دي او یهودیان چې دي نو د دوی او د پښتنو د خویونو او دغو کې د ځمکې او اسمان یهودیان تجارتي خلک دی دکاندار خلک دی سوداګر خلک پښتانه چې دي دا جنګیالي خلک دی میداني خلک دی دغه خلک خو برحال خبره لاړه او هغه زمانه کې هم دغه لوبه وه چې فارسي وه مړې کې چې به فارسي وي نو فارسی به سرکاري ژبه هم وه د عالمانو په فارسی کې دا ولیکلی شول بلا څیزونه پرې ولیکلی شول داسې بني اسرائیل دی او داسې بني اسرائیل دی او داسې بني اسرائیل دی د هغې نتیجه خو دغه یوه نظریه شو بیا چې هټلر کله په دنیا باندې را شروع شو نو نظریه دا وه چې هټلر په روس کې را داخل شو تر هندوستانه ورسي نو که دلته په دې منځ کې دا پښتانه یهودیان وي نو خو د یهودیانو دشمن دی نو دغلته بیا افغانستان والو د آریه دا نظریه پیدا کړه دا دواړه نظریې چې دي دا فرضي دي همیشه راسې دوه ډلې راغلي دي یو هغه چې غوښې خوارو یو هغه چې غله خوارو غوښې خواره وروستو بیا څارو ساتلو ته راغل او پښتانه د دغه څاروي پالو خلکو په زمره کې راځي نو دلته موږ له ایراني دا ټیک ده چې ډېر غلطۍ هغه نه شوي دي نو هغه غلطۍ موږ له نن سبا فایده راکوي نو په ایراني رویشتو کې د اساک نومې یو قوم ذکر دی هغه اساک چې دی دا پښتانه دي دا د اس نه دي اس ورسره و څاروي به یې ساتل د اسونو مالکانو په لومبي ځل دنیا ته اس یو ښکاره کړو نو پښتانه نو دا هم غلطه ده چې هندوستان ته چې کوم خلک راغلي وو هغوی ته آریه ویلی شي هغه آریه نه دي هغه هم اساک اوس دغه کوم ځای نه دي دا اساک چې دی نو دا د چېرته نه تلي راغلي نه دا د دې غره پیداوار دی هم د دې ځای د دې ځمکې د دې خاورې پیداوار دی د دې نه چې کومې لیږدنې شوي دي یا هجرتونه شوي دي نور قومونه نور چېرته تللي دي نو هغه نور څه شول خو چې څه دلته کوم پاتې دي د دې غره نه خوشه دا پښتانه دي دی نه چېرته نه تللي دي نه چېرته نه راغلي دي نه د بني اسرائیلو نوسي دي نه د آریو نوسي دي خپله بذات خود یو مستقل قوم دی یو مستقل ژبه ده یو مستقل ثقافت دی او دا څیزونه موږ ته د ژبو نه د ژبو د الفاظو نه او د اساطیرو نه ثابتېږي دا دغه څیزونه دي نو موږ له راغونډه به په دې کړو چې روایتي تاریخ چې کوم دی هغه قطعي ناقابل اعتبار دی بلکې د هغې په باره کې د مغربو
عالمان دا وایي چې په تاریخ کې صرف نمونه رښتیا وي واقعیت دروغ وي او په افسانه کې واقعیت رښتیا وي صرف نمونه فردي وي نو حقیقت هم دغه دی تاریخ سره عمده شوی دی دا غټ غټ نمونه چې پکې یاد شوي دي دا هغوی په خپله که په کاڼو باندې لیکل کړي دي که په کتابونو کې لیکل کړي خو یا هغوی کړي دي یا د هغوی ساتلو تنخوادارو خلکو کړي دي او صفتونه یې ورکې اچولی دي او کومې دشمنانو نو هغوی کې عیبونه ور اچولی دي. مننه برق صاحب، تاسو ډېر په ښو ټکو په لنډو الفاظو دغه ملګرو دا چا چې خواهش لري چې یاره موږ ته دا خلاصه بیان کړی شي نو تاسو ډېره کوټلې او جامع خلاصه بیان کا خبره سمندر هم په کوزه کې ځای کو. تمه لرم ملګرو چې ستاسو به دغه سوالونه چې کوم تاسو مانه کړي په دې کمنټ کې نو هغه به حل شوي او کني بیا هم نه برق صاحب چېرته تللی دی او نه موږ او تاسو چېرته تللي یو زموږ دا سلسلې به همدغه شان جاري وي. نو تمه لرمه چې زموږ دا کوشش به خوښوئ. تر بل پروګرامه د کیمرمین حاجي ګوهرلي سره اجازه غواړو. د لوی الله په امان.